اخی د علمزو د پاکستان تحریک انصاف ډیر عزتمند مشرانو کشرانو السلام علیکم. خبره به مختصر وکم ځکه چې مرګرو ډېرې خبرې هم وکړې او بیا مازیګر مونځ ټایم هم دی. عزتمندو پاکستان تحریک انصاف او نور چې څومره هم سیاسي جماعتونه دي نو په دې کې واضحه فرق دی. دا نورې پارټۍ چې څومره هم دي که تاسو وګورئ هغې کم مشر نن نه 13 کاله کم خاندان والا سره مشري وه اوس یې د هغې بچو نوسو سره مشري ده. نو هغه پارټۍ څومره هم چې سیاسي پارټۍ دي که هغه مذهب په نوم دي که د پښتونولۍ په نوم دي که د سوشلیزم او د سیکولریزم په نامه دي ټولې دغه خانداني پارټۍ دي. نو دوی صرف مقصد د دې پارټو د 15 کال نه دا دی چې دغه خاندانونو مفاد او خیال وساتلی شي او که د عوامو سره هر څه کیږي هغه دې وکړی شي. په دې کې زموږ او ستاسو مشر عمران خان راپاڅېده او هغې یو سیاسي پارټي نه ده جوړه کړې، هغې یو تحریک آغاز وکړو چې کوم د تحریک انصاف وي موږ او تاسو چې کوم د هغې ورکران یو. عزتمندو هغې یو غټ تحریک روان کړی دی او موږ ورسره پکې تاسو ملګري یو. هغه صرف دا دی چې یاره زموږ په دې معاشره کې زموږ په حکومتونو کې زموږ په اعلی عدلیه کې چې د انصاف نظام راشي کوم چې زموږ په بدقسمتۍ نه په دې ملک کې سر اړو شته دی نه که انفرادي لیول باندې وګورو که په اجتماعي لیول وګورو نو زموږ حکومتونه که څومره هم تیر شوي دي نو هغوی د ظلم نظام راوستی دی. که تاسو وګورئ نه بجلی شته نه ګیس شته نه امن شته نه سکول شته نه جومات شته هېڅ هم نشته دی. نو دې دپاره که انفرادي دلته اکثر ملګري وایي چې زما لاره کوڅه ده یا سړک دی یا مې ګیس دی یا مې ټرانسفارمر دی نو دا خو انفرادي مسلې دي دا خو به د ایم پی اے ایم این اے موږ له کوي انشاءالله. خو موږ د تحریک انصاف چې کوم زه ووایم چې ما شامل کړې ده زه دې کې شامل شیم صرف دې دپاره چې عمران خان د دې ملک د دې نظام دپاره یو سوچ لري چې یاره موږ د دې نظام څنګه چې هغه وي حقیقي ازادي به موږ باندې دا ګورئ 15 کاله دا د ظلم نظام موږ یو قسم غلامان یې د هغې که هغوی وغواړي هر حکومت یې سم د حکومت یې روې غورځوي دا هم کوي. دلته په موږ باندې زموږ په دې سیمه باندې څومره جنګونه دوی د تیرو 13 کال نه په موږ باندې تیر شو نو دا هم راځي. نو دې دپاره موږ لا یو اتحاد ضرورت دی چې موږ د عمران خان ملا مضبوطه کړو چې موږ اوسه ودرېږو چې د ظلم نظام خلاف سم جهاد وکړي چې موږ اوسه ودرېږو که موږ خپل انفرادي کم مسلې مسایل دي دا موږ کینو دا موږ خپل منځ کې حل کوو انشاءالله خو موږ به د عمران خان تحریک ته نقصان نه رسو. بله خبره دا د عزتمندو چې زموږ دلته مقابله تاسو ته پته ده چې څومره هم د پی ټي آی نه علاوه سیاسي جماعتونه دي یا نور خلک دي ټول یو ځای شوي دي موږ ته. نو په دې سلسله کې هم موږ ته پکار دي چې موږ نور هم ځان مضبوط کړو. نو دلته که تاسو وګورئ زموږ په دې علاقه سیمه باندې څوک د پښتونولۍ مخکې موږ نه ډېر وتونه اخیستي دي هغوی د پښتون تپوس هم ونه کړو هغوی په وخت کې په موږ باندې دماکې رالې د هغې نه مخکې څوک د مذهب په نوم د فرقې په نوم سیاست کوي موږ دا منو. څه خلک وایي چې یاره دا فلانې سیاست پکار دی او دا نه دی پکار موږ دا منو چې یاره اسلام چې دی پوره دا مکمل ضابطه حیات دی خو دې کې د هر یو شي دپاره یو طریقه کار ایښی دی. د مونځ هم خپله طریقه ده د اودس هم خپله طریقه ده بې طریقې کې الله منظورول والا دی خو هغه الله ته قابل قبول نه دی. داسې د سیاست هم طریقه ده د اسلام دغه بنیاد چې دی زموږ د عقیده ده چې هغه زموږ په الله په وحدانیت باندې عقیده وي به موږ لا اولنی کار په هغې باندې محنت کول پکار دي. بیا د عقیدې نه بعد بیا عبادات راځي چې عقیده زموږ مضبوطه عبادت باره زموږ الله ته قابل قبول چې زموږ خدای مکه عقیده ورانې او موږ منځونه کوو الله ته قابل قبول نه دي. نو د عباداتو نه پس بیا اخلاقیات دي چې زموږ عبادت داسې شي چې یاره موږ د یو بل سره دا رویه ټیک شو کلي ګولس کې خپلوانو کې ګینې تاسو وګورئ زموږ معاشره ډېره ګډوډه شوې ده زموږ په دې خپل کلي کې والی په دې ټول تحصیل شب قدر کې والی که بره مومندو کته 400 کې والی نو دې نه پس بیا هغې نه اخلاقیات چې زموږ ښه شي نو هغې نه پس بیا معاملات دي چې زموږ لین دین څنګه دی زموږ هغه هم ټول ګډوډ دی. د معاملاتو نه پس بیا معاشیات دي چې زموږ پیسو سود کوو که نه کوو چا حق خورو که نه خورو د معاشیاتو نه پس بیا سیاسیات دي. هله به زموږ سیاست ټیک کېږي چې موږ د حقیقته بنیاد ټیک کړو. څه خلک راغلي دي چې هغه په دې 15 واړو دغه پوره نه دي او وایي چې یاره بس که ماله دې وټ راکړو زه ته به جنت ته ځې او که ماله دې را نه کړم ته به خدای مکه دوزخ ته ځې. هغه خلک دا دی نن شکر زه د پاکستان تحریک انصاف او زموږ د قائد عمران خان ادا کوم چې هغه خلک هم تا ایکسپوز کړل هغې خلکو ته تا وښول چې هغه خلکو ته دا د منصبونه میلاو شو زامن وزیران شو څوک ګورنران شو هغه دی اوس هر څه ټیک ټاک نه په دې ملک کې ګراني شته دی اسلام هم ښه پوخ رالی ځکه چې هغوی ته حکومتونه میلاو شو. نو زمونږ چونکې مقابله دغې خلکو سره ده چې موږ له په هره جامه کې راځي د مذهب په نام جامه هم راځي پښتونولۍ د کلیولۍ قامولۍ په جامه هم راځي. نو دې دپاره زما خبرې راغونډوم نو زمونږ دپاره پکار دي چې موږ خپل اتحاد وکړو او پارټي چې کوم داخلي دي ملګرو چې کومې خبرې وکړې
زه دوی ته خالي یو عرض کول غواړم چې پاکستان تحریک انصاف یو ډېره غټه پارټي ده. ځکه ووایم پاکستان صرف یو واحد وفاقي فیډریشن والا پارټي چې ده پاکستان تحریک انصاف ده چې د ملک هر ګوټ کې خواره ده. باقي یو ضلع کې دي، څه صوبه کې دي، څه په یو دوه صوبو کې دي، پاکستان په ټولو صوبو کې ده. نو دې دپاره د پاکستان تحریک انصاف ویژن هم د ټول ملک دپاره دی، د ټول امت مسلمه دپاره دی. نو دې کې خامخا دې کې خلک هم ګڼ دی، د ټیکټو د اپلای هم ډېره کوي، غټه پارټي هم ده. نو دې کې که دا وړه یو بیکاره پارټي هم وي چې ټیکټ ورکوي، که هغه د خدای دې کړي چې د ویلیج کونسل د چیرمین هم وي، ډېر سوچ سمج سره ورکوي چې هغې مقصد دی چې دا سړی پارټۍ نظریاتي ورکر دی که نه دی، او آیا دا اهل دی د دې منصب. نو دې کې به دا د پارټۍ مشرانو ته به دا خبرې پرېږدو، موږ او تاسو به خواري کوو. اولنی مقصد به دی چې موږ د عمران خان ملا مضبوطه کړو، د هغه تحریک مضبوط کړو. دویم هغې نه پس بیا چې کله وخت رالی بیا به ودرېږو خپل مشرانو سره چې څوک زما خوښي چې دا MP څوک زما خوښي دا MNA، موږ به اوس ښکاره ودرېږو. خو بیا هم د هغې نه بعد هم چې پارټۍ چاله هم ټیکټ ورکو، بیټ نشانې ورکو، نو زموږ او ستاسو دا فرض دی چې هغوی څخه په ایماندارۍ منډه ووخو. دا ووټ موږ هغه MP یا MNA له نه ورکو، دا به موږ ټول انشاءالله عمران خان له ورکو او را روان ځل به په 2/3 اکثریت سره ولو. ستاسو ډېره مهرباني. والسلام.